دا یو غزل ده چې زما د زړه هر یو پر هر نه داسې څړیکې راځي لکه چې بیا چرته خزان په پسرلي کې راځي او بیا مې قسم د تر سهره خوب ته نه پرېږدوي د جانان یاد راله اکثر په مخامي کې راځي د خپل شهید ارمان به درته څه ووایم د خپل شهید ارمان به درته څه ووایم چرته په دشتو کې دفن شي چې زړګي کې راځي چرته کې بیا څوک یتیمان شو او بې موره شولو چرته کې بیا څوک یتیمان شو او بې موره شولو د پورې چم نه مې په غوږ کې داسې کړي راځي مرګ په نیټه د کمړ نشم خو ژوندی هم نه یم زما شکر دغه ژوندون هم په مرګي کې راځي. واه 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 ماشاءالله. خاتمه دی که ویډیو بل مفتی صاحب دا یو نظم ما لیکلی ده د اکثر د مو پښتونخوا کې چې څومره شاعران دي که نه بالکل دا اکثر لکه کلمونه یایي د کلم په باره کې لکه لګیا دي د ټوپک نه نفرت د خلکو پیدا کوي بالکل اصلحې نه د آیندار نسل راتلونکي نسل ولې نفرت پیدا کوي لکه دا ما ذهن دې کې لوانی کشمکش کې د چې یاره دا صحیح نه ده چې دی دا پیدا کوي داسې نه دي کول پکار داسې نه دي کول پکار ویل چې اصلحه داسې یو شی ده چې دا د مسلمان زیور ده او اصلحې لکه قرآن کې الله پاک فرمایي چې یاره تاسو سره د اصلحې ولا قوت لکه واعد لهم ما استطعتم من قوه چې کله تاسو سره قوت سوا شي د اصلحې والا نو بیا به امن راشي لکه دی اوس یې چې یاره اصلحې سره امن نه رسي امن به قلم سره رسي د خپل ملک د قلم هم دا شاعران داسې استعمالوي چې لکه اکثر قلم باندې صرف غزلې لیکي لکه قلم باندې کوم پاور ویر کړی ده نو هغې باندې ما یو نظم لیکلی دی چې ای شاعره ته ولې نفرت له اصلحې کوي ای شاعره ته ولې نفرت له اصلحې کوي ګډ د پښتونخوا کې د قلم نارې کوي او ته چې تحفظ د خپلې پاکې عقیدې کوي نو څنګه به بغیر ټوپک نه د وطن کې شپې کوي دلته جنت نه ده چې بس دلته به مزې کوي زه د قلم مخالف نه یم قلم هم سته خو دلته چې اوسېږې نو د ځان سره بم هم سته دا خو امتحان د خوشحالي سته غم هم سته خپلو پرهرونو ته پټیو مرهم هم سته بالکل خیر د په حدودو کې یو ښکلی صنم هم سته تا خو په قلم خالي شعرونه تیار کړي دي خلکو پر ټینکونه او جزونه تیار کړي دي او نن چې په نړۍ کې پښتنه ژوندون ته نه پرېږدي هغو د قلم په زور بمونه تیار کړي دي واه 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 دا بیا وایه یی چې نن چې په نړۍ کې پښتنه ژوندون له نه پرېږدي هغو د قلم په زور بمونه تیار کړي دي او ته د قلم په زور لګیا یو غزل لیکي تور سترګې سرې شونډې او زلفې ول په ول لیکي څو پرې به ته خپلو تورسرو ته کنځل لیکي سرې شونډې او تور سترګې زلفې ول په ول لیکي څو پرې به ته خپلو تورسرو ته کنځل لیکي نو ډېر که مخته تېر شي نو دستان به د کابل لیکي او پورته شخکرا کا د نړۍ ته عملی کردار څنګه چې تیر شوی د محمود غزنوي کردار لږ خو ژوندی که چېرته بیا د ابدالي کردار څنګه چې ځنګل کې او شاعره د زمري کردار زه ته انکار نه کوم قلم ښه د کتاب ښه ده زه ته انکار نه کوم قلم ښه د کتاب ښه ده جنگ دپاره هم در سره څه نه څه اسباب ښه ده تا سره خنجر ښه ده هغې سره ګلاب ښه ده شعر دپاره لر و بر کې یک کې یو تراب ښه ده یعنې دې نه مقصد تاسو مطیع الله تراب ده لکه مطیع الله تراب دې دپاره کفي ده چې د کوم قلم تاسو استعمالوئ که نه نور تاسو قلم په زور باندې مخ ته میدان ته اوسئ ملي کردار د هغې دپاره خو یو تراب کفي ده چې خلکو ته یایي چې جنگ دپاره هم در سره څه نه څه اسباب ښه ده تا سره خنجر ښه ده هغې سره ګلاب ښه ده او شعر دپاره لر و بر کې یک یو تراب ښه ده خور شه په نړۍ کې دغه درې ځای کې تقسیم که ځان زه منم شکر یې خو بس دلته کې تسلیم که ځان ډېره مننه